أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم صدق الله العظيم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 209 شروع کو. په دغه درس کې به د سوره آل عمران آیات نمبر 113 او آیات نمبر 119 ترجمه او تفسیر وکړو. یا ایها الذین، هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړی، یعنی ای مؤمنانو، لا تتخذوا، تاسې مانسو بطانة، دا کفار په دوستی سره، من دونکم، غیر له تاسې نه، لا یألونکم، چې دوی غواړي تاسې ته خباله، ضرر، ودو، او دوی خوښوي ما عنتم، هغه څه چې تاسې ته ضرر ورسیږي. قد بدت البغضاء، په تحقیق سره ظاهره شه هغه بغض، من افواههم، د دوی د خولو څخه، وما تخفي، او هغه بغض چې پټ دی، صدورهم، چې پټوي سینې د دوی، اکبر، هغه ډیر لوی دی. قد بینا، په تحقیق سره ظاهره شه، لکم الآیات، تاسې د هغه آیاتونه، هغه نښې، ان کنتم تعقلون، که چېرته تاسې څه لروئ، عقل لروئ یا تاسې پوهیږئ. ها انتم، تاسې چې اولئ، تاسې ټول، دغه ټول، تحبونهم، تاسې خوښوئ هغوی، ولا یحبونکم، او هغوی نه خوښوي تاسې، وتؤمنون، او تاسې ایمان راوړئ، بالکتاب، په کتاب سره، کله، ټول په ټوله، و اذا لقوکم، چې کله هغوی تاسې سره ملاو شي، قالو، نو بیا دوی یایي، آمنا، مو ایمان راوړه، و اذا خلو، او کله چې هغوی ځان ته شي، عدو، نو هغوی چیچي، علیکم، په تاسې باندې، الانامنه، د ګوتو سرونه، من الغیظ، د غصې د وجې. قل، تو ته وایه ای نبي علیه السلام، موتو، تاسې مړه شو، بغیظکم، په خپل غصې سره. ان الله، بشکه الله چې دی، علیم، ډېر ښه پوه دی، بذات الصدور، په خاوندانو د چا باندې؟ سینو باندې. خو نن درس کې د کفارو سره د دوستۍ متعلق خبره ده. هغه دغه ده، دغه خبره ما تاسو ته یو ورته مخکې واضحه کړې وه چې کفارو سره دوستي کول دغې څه حکم ده. کفارو سره دوستي کول دا 3 قسمه ده. یو قسم ته یلی شي چې د زړه نه ورسره دوستي کوي. یو قسم ده ظاهري خوش اخلاقي ورسره کول، او یو قسم ده همدردي. د زړه نه دوستي کول کفارو سره په یو حالات کې هم نه ده جایز. زړه نه دوستي چې کوي خپل مسلمان ورور سره کوي، چې هغه تا د عقیدې، تا د کلمې ورور ده. زړه دوستي یو کافر سم نشي کولی، که هغه یهودي ده، که نصراني ده، که مجوسي ده، که مشرک ده، که هره بلا ده. دا خبره ختمه شوه. دویمه نمبر خوش اخلاقی. خوش اخلاقی عام کفارو سره کوای شي. اوس دلته بار ګرځي، ښه اخلاق دي، ورسه وایه که چې تا اخلاقونه هغه متاثره شي چې وکسه مسلمانان ښه خلک دي، بد اخلاقي به ورسه نه کوي. خوش اخلاقي ټولو کفارو سره کوای شي، خو که چېرته درسه جنګېږي بیا به خوش اخلاقي نه کوي، چې ته هغه تا ولي په مرمۍ او ته ورته یو ګیلاس اوبه ورکوي، نه، هلته بیا خوش اخلاقي نه کوي. عام کفارو سره خوش اخلاقي کوای شي، حربي جنګي سره یې نشي کوای. او بل د همدردي، مثال خبره، ګاونډي دی ده، غریب ده، صدقه ورکولی شي، خو زکات به نه ورکوي. کفارو ته زکات نشي ورکولی، صدقې ورکولی شي. همداسې نوره همدردي وي، چېرته هغه مشکلو کې گرفتار وي، مشکل یې حل کولی شي. خو د زړه دوستي یو کافر سره هم نه دی جایزه. دا مسله ما تاسو ته مخکې واضحه کړې وه. دا آیات څنګه نازل شو؟ دا داسې چل و چې په مدینه منورې کې
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله نو راغلی هجرت یې نه و کړی نو هلته اوس او خزرج دا دوی قبیلې مشهورې پراتې وې نه دا مشرکینو او د یهودو نوره 3 قبیلې وې قریظه بنو قریظه او بنو نذیر او یوه بله یوه وه دغو درو ښې مازې وې دا دوی غریبانان به خپلو کې څه جنګول او دوی به په خپلې اسلحې خرڅولې لکه نن سبا چې دا کار کوي خو چې کله نبي علیه السلام مدینې منورې ته راغه نو دوی خو هغه یهودو سره دوستانې وې نو دا مسلمانان شول خو بیا هم هغه پخواني تعلقات څه برقرار وو خو چې کله یهودو ولیدل چې دا خلک خو لاړل مو لاسه ووتل په ظاهره به هغه د مدینې خلکو سره ښه دوستي ساتله خو په پټه به داسې بغض او کینه به یې ساتله چې دا څنګه واپس کافران کو یا دغو ته څنګه نقصان ورسوو نو الله پاک دا آیات نازل کا چې نوره یهودو سره تعلقات څه کوئ ختم کوئ تاسو ته خو دوی په ظاهره ډېر خواږه برېښي خو دوی چې تاسو نه جدا شي دا ډېر د غصې د وجې نه خپلو ګوتو سرونه څه کوي چیچي کله چې سړی ډېر غصه شي د همداسې ګوتو نه چکونه لګوي غصې د وجې نو دغو یهودو به هم دا کار کوله نو نن دا درس دی یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې تاسې ایمان راوړی دی لا تتخذو تاسې ما نسوئ بطانتن په دوستۍ سره دا کفار من دونکم د خپل ځان نه غیر خپلو کې دوستي وکوئ کفار څه کوي چې ته لاړې له کفارو سره څه کوي دوستی کوي لا یعلونکم دوی هیڅ کمی نه کوي په تاسې باندې خباله د خرابۍ څومره زړې چې غواړي تا ته نقصان در رسوي نن تاسو دا یهود وکس وي که نه څومره وسې چې کېږي مسلمان خرابوي خو الله نه مې قربان کې دوی ته زور نه دی ورکړی ما خو تاسو ته مخکې هم ویلي وو که موږ د الله مدد نه وای موږ به اوس وختي ژوندي خوړلي وو ژوندي خو دا موږ د الله مدد دا قرآن او دا د حدیث برکت دی چې مسلمان په دغه دنیا کې ژوند کوي که دا قرآن او حدیث مو پرېږدوله په دنیا کې به نوم مسلمان ونکسي مسلمان سره څه شته دي خپلو کې ما څه نیولي دي دوی عارضي ته ترقي کړي خو هغې باوجود مو نشي خرابولی الحمدلله ودو دوی خوښوي ما عنتم هغه څه چې تاسې ته ضرر ورسیږي دوی دا خوښوي څومره چې تاسې ته تکلیف رسیږي دوی دا خوښوي قد بدت البغضاء په تحقیق سره ظاهره شه چې شی هغه بغض من افواههم د دوی د خلونه خپل خلون اقرار وکا چې دا مسلمانان زموږ دشمن دي وما تخفي او هغه بغض چې پټوي صدورهم سینې د دوی اکبر هغه ډېر لوی دی هغه سینې کې چې کوم بغض دی هغه خو بالکل خیال مه کوه یو نیم سړی وي که نه په خولې باندې هر څه ښکاره کوي یو نیم سړی وي په خولې لږ درته غوسه ښکاره کوي چې ته مې زخت یې داسې خو چې سینه یې وکسې په څو چنده درته څه وي پړسیږي چې ورته برابر شي که نه سم دې خرابوي قد بینا په تحقیق سره ظاهر شه لکم الآیات تاسو ته دغه نښې دغه آیات ان کنتم که چېرته یوی تعقلون تاسو پوهیږئ تاسو کې عقل وي چې اوس هم ته سوچ نه کوې او بیا هم یایې چې نه یهود زما همدرد دی نصارا او مشرکین زموږ ملګري دي دا ته په غلطه یې یوه بله مسله به واضحه کمې دا نن سبا اکثر میچونه دي زموږ مسلمانان په خپلو کې یو بل ته اړم شوي دي که صدق کې هم د کفارو سازش ده تاسو چې دا میچونه وکسوئ کوم مسلمان ټیمونه دي آیا خپلو کې سړولي دي دا یې ویلې خپلو کې سړولي دي چې افغانۍ پاکستانۍ په خپلو کې داسې شي لکه دشمن دا میچونه دا هیڅ په اسلام کې اعتبار نه لري که افغانۍ دی که پاکستانۍ دی که د انډیا مسلمان دی که د هر ځای مسلمان دی هغه مورور دی
دغو میچونو کې مه دوکه کېږئ. دا د کفارو دا د یهودو سازشونه دي چې دغکې مو تاسو یو بل سره څه کوي؟ جدایي اړولي. مو مسلمان چې نن خوار او ذلیل له ویلې هغه مو یو بل سره دشمنۍ شروع کړي دي. تاسو عثماني خلافت نن د 100 کاله مخکې لږ دا مطالعه کوئ که نه د پښتو کتابو کې هم میلاویږي. دغو برټشو به ترکیې ته ټیکسونه راوړو، د فرانس ټیکس به ترکیې ته تله، او نن سبا موږ په خپلې خانقابې ډارېږو چې هغه ته ونولي. ټیکسونه خو پرېږده چې ته ناروا خلو ورکوي هم او هغې کې نور هم لا غلامانه نه جوړوي. الله دې ورحمېږي. ها انتم دا تاسې چې یوئ اولائی تاسې ټول تحبونهم تاسې دوی خوښوئ، محبت کوئ هغوی سره، یهودو سره تاسې محبت ده، ولا یحبونکم او حال دا چې هغوی تاسې نه خوښوي، وتؤمنون او تاسې ایمان لرئ بالکتاب په کتاب سره کله ټول په ټول، واذا لقوکم او کله چې دوی تاسې سره میلاو شي قالو بیا دوی یایي آمنا مو ایمان راوړی دی. عدالت هغه ما چې یو یهودي ولیده هغه ما ته ډېر زیات یادېږي. ما ته داسې په خوږې کې شروع شه یعنی محمد صلی الله علیه وسلم یې منو ما منې یې ما نو بیا د هغه تعلیمات ولې نه فالو کوې؟ یې نه نه موږ خو موسی علیه السلام شته دی که نه؟ ما نو تا مو دا مطلب دی چې محمد تاسې پیغمبر نه دی؟ یې نه نه محمد چې دا خو صرف عربو ته راغلی دی، دی دوی ایمان دی. نه محمد صلی الله علیه وسلم موسی علیه السلام هم منو، عیسی علیه السلام هم منو، خو د هغوی تعلیمات تاسې ونه ساتل، خاورې سره مو خاورې کړل. اوس یې مو پیغمبر چې دی ټولې دنیا دپاره پیغمبر دی. ای یهودیه که ایمان پې راوړې فالو کوي مسلمان او که یایې چې نه دا صرف د عربو پیغمبر دی، دی تا دوکه دی. هغه دنیا کې و جهنم ته سي. هغه صرف عربو پیغمبر نه و، هغه د عرب عجم د شرق او د غرب شمال او د جنوب د ټولو خلکو پیغمبر دی. واذا لقوکم او کله چې دوی تاسې سره میلاو شي قالوا آمنا دوی یایي چې مو ایمان راوړه. واذا خلو او کله چې ځان ته شي دوی عدو نو دوی چکونه لګوي علیکم په تاسې باندې الانامله د څه شي د ګوتو په سرونو باندې ډېر د غصې نه هم د مسلمانانو ته خوټېږي. مو استاذ به وي او دا خبره رښتیا ده یهودو کې په کال کې یوه ورځ ارڅي یو مسلمان دوی ارنسي، مسلمان ارنسي هغه لولوي او د هغه په وینې کې دوی څه مټایه پخوي، وړو کې وینه اچوي بیا هغه خوري. دا دوی مذهبي یو رسم ده. بیا مسلمان وینه په مټایانو الواو کې واچوي او خوري ډېر د غصې نه چې د مسلمانان داسې وخورو. دا مو سره دومره بغض او کینه لري. قل تو وایه ای نبی علیه السلام موتو مړه شوئ بغیظکم په خپل غصې سره. دا ډېر عجیبه خبره الله پاک ورته کړې. یو نیم سړی چې تا ته ډېر سیزي که نه ته ورته وایه سیزه نو هغه بیا نور هم څه شي نو الله پاک ورته مړه شوی هم د خپلې غصې سره. ان الله بېشکه الله چې دی علیم ډېر خبردار دی بذات الصدور په خاوندانو د چا باندې سینو باندې. نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.